د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو، لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امنه عزیزي یم او د نن خبر دا دی چې ولسمشر غني وایي راتلونکو 5 کلونو کې به 80 سلنه اوبه مهار شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کرنې او مالدارۍ د ودې او پراختیا لپاره د اوبو مدیریت مهم بولي او ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 5 کلونو به د هیواد 80 سلنه اوبه مهار کړي. محمد اشرف غني دا څرګندونې تېره ورځ د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د خونې د پرانیستي په مراسمو کې وکړې. ښاغلي غني وویل په تېرو 5 کلونو کې د افغانستان صادرات 3 برابره لوړ شوي او ارزښت یې له $1 میلیارډ زیات شوی. غني ژمنه وکړه چې حکومت به افغان سوداګریزو تولیداتو ته نړیواله بازار موندنه کوي. ولسمشر غني د اوبو د مدیریت خبرې داسې مهال کوي چې اوسمهال د هیواد ډېر شمېر سیمې د اوبو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل په ګډون یو شمېر لویو ولایتونو کې هیوادوال خوږو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اوبو د کمښت ستونزه نه یوازې د هیوادوالو ژوند اغېزمنوي بلکې د هیواد کرنه او مالداري هم ورسره په ټپه درېږي. د اوبو د کمښت ستونزې ته په کتو حکومت د خپلو اوبو د مهارولو لپاره هڅې پیل کړي. د یادونې دا چې د هیواد له اوبو 1 سلنه ګټه ګاونډي هیوادونه پورته کوي. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.